بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین زه د پښتو چینل د پښتو علم سره ستاسو خدمت کې حاضرم. ناظرین السلام علیکم. د متلونو مخکې زه یو څو خبرې تاسو ته کول غواړم. الله تعالی موږ له یو ډېر غټه تحفه راکړې ده، خو موږ په هغې باندې غور نه دی کړی، او د هغې نوم دی استغفار، یعنې توبه ایستل. الله تعالی په ټولو عملونو کې په دې عمل باندې ډېر زیات خوشحالیږي. وایي چې کوم انسان الله تعالی ته توبې وباسي، الله تعالی د هغه نه ډېر زیات خوشحالیږي. نو ناظرین، هر وخت توبه ایستل پکار دي، او چې د کم سړي رزق کمی او دا توبه معمول جوړ کړي، انشاءالله د هغه کور کې به د رزق کمی نه وي. نو ناظرین، موږ له پکار دي چې موږ هر وخت الله تعالی ته په استغفار یو او دغه پروردګار ته ودرېږو او د خپلو ګناهونو معافی ترې وغواړو. نو زه یو متل طرف ته راځم. یو متل وایي په خوله خوږه او په زړه کوږه. نو د دې مطلب دا دی چې په زړه باندې یوه او په خولې باندې بله. که تاسو وګورئ نو دا د یو منافق عمل دی. نو د دې متل مطلب دا دی چې دا خو زیاتر منافقینو باره کې دی، خو پښتنو مشرانو دا په ښکلي انداز باندې موږ ته پیش کړی دی چې موږ پرې په سره پښتو کې پوه شو. خو افسوس دا دی چې موږ نه پوهېږو او زموږ پوهېدل هم ګران دي. نو بیا کال ته موږ ټوپونه او چغې وهو، نو دا زموږ خپل قصور دی، په دې کې د بل چا قصور نشته. نو دا د منافقت کار پرېښودل پکار دي چې ته په زړه یوه کې او په خولې بله کې. نو مهرباني وکړئ د دې نه ځان وساتئ. ناظرین، دا لالچ دونه خراب شی دی چې دا سړی ډایرکټ جهنم ته رسوي، لار کې پکې رکاوټ هم نشته. که ته په دې تمه پروت یې چې سره د لالچه به جنت ته ځمه، نو دا خبرې د غوږونو نه وباسه او جهنم خپله ټکانه وګڼه. نو لاول خو د دې شي نه توبه وباسه چې الله تعالی په تا باندې رحم وکړي، ځکه چې دا شی ډېر زیات خطرناک شی دی. خو ځکه د شیطان چې کوم چال دی، نو هغه موږ ته په غوږ کې همدا چولي چې دا هېڅ شی نه دی، او وخت به راشي دې نه به توبه وباسې که نه، خو وخت بیا نه راځي. داسې ځای کې ګیر شي سړی چې توبه خو پرېږده چې د خپل ځان دردونه ځان نه نشي کمولی. نو د خدای خاطر وکئ، په روغ رمټ بدن باندې د دې نه توبه وباسئ. بیا توبې ګورئ وروسته ایستل ډېر ګران دي. که چېرې یو سړی په خوله او په زړه یو شان خبره ساتي، نو هغه ته ټول خلک ښه ښکاري. خو چېرې داسې یو منافق باره کې چې هغه واوري، نو ډېر خفه شي چې په دنیا کې داسې خلک هم شته. او که یو سړی په زړه یوه او په خولې بله ساتي، نو هغه وایي که ټوله دنیا دا کار کوي، نو دی هم پکې ښه مصروف وي. نو د خدای بنیادمه نیک خلک ډېر زیات دی، ځکه دا دنیا آباده ده. د دې نه بعد کې یو متل راځي، په هغې باندې زه تاسو سره خبره کومه چې انسان کې ایمان څنګه وي. خو بهرحال اول تاسو دا خبره چې په اړه باندې کومه خبره ستاسو وي، نو هغه که په کور کې وي، که په دوستانو کې وي، یا کلی کې وي، یا په جرګه کې وي، او یا په یو مشوره کې وي، نو د خدای خاطر وکئ په خوله م ساتئ. نو ښه نه ده چې د زړه خبره په خولې م راوباسئ. که یو سړی د خپل غرض دپاره داسې کوي چې یاره زه به پې دولت وګټم، نو د قارون او د پیرون نه مطلب واله چې د هغوی نه زیات دولت چا سره نه و، خو څه انجام شو په وجه د دې چې دغه دولت دې تباه او برباد کړ او ځان له جهنم ټکانه وګرځوله. او د الله نه وغواړئ چې یا الله موږ د دې نه حفاظت کې وساتي، او موږ به کوشش کوو چې موږ ترې خپله ځان وساتو. زه یو بل متل ته راځم، وایي په پوخ لوښي رنګ نه خیږي. د دې دا مطلب دی چې یو ایماندار انسان باندې الزام نه خیږي، او که ته په الزام وخیږې، نو الله تعالی د هغه حفاظت کوونکی دی. نو داسې خلک قابل هم وي او د خپلې ژبې پابند هم وي. نه دی غلط کار کوي او نه به دی غلط کار وکړي، ځکه په دې لوښي رنګ نه خیږي، او د محنت کړی دی او په ایمان باندې ځان مضبوط ساتلی دی. نو دا متل د ایماندار باره کې و، نو ځان نه ایمانداره جوړ کړئ. دا دنیا هم ښایسته کوي او هغه هم ښایسته کوي. نو یو بل متل دی، بلکل دې سره نږدې دی، خو دا د بدعملو دپاره دی.
نو هغه دا متل دی وی په ده باندې بله نه خیږي. که یو کس ته نصیحتونه کې او هغه نصیحت نه مني نو اخري کې هغه نصیحتونه هسې بیکاره شي، نو په ده هغه نصیحت نه خیږي. نو ځکه وی په ده باندې بله نه خیږي. نو داسې خلک خپل کار ته ښه وي که دی څومره هم غلط وي. او یو سړی دی په هر شي کې فایده ګوري نو دی هم د خپل کار نه نه اوړي. هغه خپلې فایدې ته ګوري او د بل پروا نه کوي. نو دا متل ځکه پې پټ شي چې په ده بله نه خیږي. ناظرین، د مجبور نه فایده مه اخلئ او د مجبور مدد وکئ. که چېرې دنیا کې خپله فایده کول غواړئ نو تاسو یو مجبور سره مدد وکئ، الله تعالی به ستاسو مدد وکړي. زه امید لرم چې زما د یو څو خبرې به ستاسو خوښې شوي. را روانه ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.